د امریکا سپینه ماڼۍ یوازې یوه ماڼۍ او د ولسمشر کور نه دی، بلکې دې ته د امریکا زړه هم ویل کیږي. خو د دې ماڼۍ لاندې څه دي او دا څنګه دومره محفوظه ماڼۍ ده؟ په دې ماڼۍ کې دننه اکثره وخت د نړۍ مهمې پریکړې ترسره کیږي. څومره چې دا ماڼۍ سمبولیکه ده، هغومره د دې جوړښت جالبه دی. په سپینه ماڼۍ کې 132 خونې، 15 تشنابونه او 6 پوړونه موجود دي چې له زیرزمیني څخه تر 3 پوړه پورې پوره شبکه موجوده ده. له 400 څخه ډېرې دروازې او تقریبا 150 کړکۍ پکې موجودې دي. د دې ودانۍ ختیځ لوري ته د امریکا د لومړۍ میرمنې دفتر دی او تر ټولو پټ ځای هم د همدې دفتر لاندې دی چې پریزیډنشل ایمرجنسي اپریشن سنټر یا د ولسمشرانو د بیړنیو عملیاتو مرکز ورته ویل کیږي. دا ځای د اټم بم ضد بنکر دی چې د سپټمبر د 11 د بریدونو په مهال د هغه وخت د ولسمشر مرستیال او وروسته د هغه وخت د امریکا ولسمشر هم پکې پټ شوی وو. د ودانۍ لویدیځ لوري ته د سچویشن روم په نوم ځای موجود دی او دا هغه ځای دی په کوم ځای کې چې د عراق د جګړې د پیل کولو پریکړه وشوله او د اسامه د وژلو عملیات هم باراک اوباما له همدې ځای څخه څارل. له دې سره د امریکا د ولسمشر دفتر چې اول افیس ورته ویل کیږي هم همدلته موجود دی، په کوم ځای کې چې د نړۍ د جګړو د پیل کولو او درولو پریکړې کیږي. که د دې ځای د سکیورټي یا امنیت په اړه وغږیږو، نو له دې ودانۍ څخه راتاو شوي پنجرې په 2023 کال کې له 9 فوټو څخه تر 13 فوټو پورې لوړې کړل شوې. دا یوازې وسپنیزې پنجرې نه دي، بلکې په دې پنجرو کې د خطلو ضد، د فشار ضد سنسرونه او د چاودنو په وړاندې د مقاومت ټکنالوژي نصب شوې ده. د سپینې ماڼۍ په 150 کړکیو کې د نړۍ تر ټولو قوي د مرمۍ ضد شیشې لګول شوې دي. په 2011 کال کې کله چې یو سړي په دې کړکیو باندې ډزونه وکړل، نو د مرمۍ ضد په شیشو یې هیڅ تاثیر هم ونه کړ. که د هوایي دفاع په اړه خبره وکړو، نو د سپینې ماڼۍ په هوایي دفاع کې د P-56 پروهیبټډ سیستم موجود دی، یعنی هر ډول شکمنې الوتکې پرته له ځنډه په نښه کیږي او په میزایلونو ویشتل کیږي. هیڅوک هم نه پوهیږي چې په دې ماڼۍ کې څومره ساتونکي او جاسوسان موجود دي، خو د یو راپور له مخې له 1000 څخه زیات افسران د دې ماڼۍ شاوخوا موجود وي. له دې سره د پوځ سرتیري، د ماڼۍ په چت باندې سنایپرز او د څارنې مکمل سیستم 24 ساعته فعال وي. او په پای کې دا چې د دې ماڼۍ لاندې داسې تونلونه موجود دي چې پینټاګون، کاپیټل بلډینګ او د ولسمشر د مرستیال کور ته غځېدلي دي.